سلامونه ملګرو د لیتوانیا د پلازمینې ویلنوس په یو مهم ځای کې یو مهم ځکه دی چې دغه ودانۍ چې تاسو ګورئ دا د ولسمشرۍ ماڼۍ ده د لیتوانیا او په دې ورځو کې لکه چې مخکې مې یادونه وکړه له اوکراین سره د دوی خواخوږي په څرګندېدو ده او دلیل یې دا دی چې د دوی په نظر دا یو نیواک دی چې اوکراین تر نیواک لاندې راغلی دی او روسیې برید پرې کړی دی اشغال کړی دی نو ځکه ورسره خواخوږي ښیو او د خواخوږۍ د ښودلو یوه بیلګه یې همدا تاسې اوس هم ګورئ په دې خوا کې د اوکراین بیرغ دی دوی د په رسمي او دولتي ودانیو او دا د حتی ولسمشرۍ په ماڼۍ باندې د اوکراین بیرغونه ټومبلي دي او په دې توګه د اوکراین سره خواخوږي او پیوستون ښیي نو نورې کیسې به وروسته کوو د اوس لپاره مې یو مهم ځای در وښوده روغ او مهم اوسئ